به خاطر آزادی د خپل حق لپاره سوګند مردم خود کنیم ما قشر تحصیل کرده دوی وعده تر هغې به یې مبارزې دوام لري چې د دوی په ټکیو خپل حق یې ترلاسه کړی نه وي. تنها از زنان حتی مردای افغانستان هم فعلا در شرایط یوازې د افغان ښځو نه بلکې د افغان نارینه وضعیت هم خراب دی او ټوله دنیا ورته لکه د هالیووډ او بالیووډ د فلمونو په څیر یوازې ګوري. ما در قبال طالبان تا به حال ندیدیم و شاهد د طالبانو پر وړاندې موږ هیڅ اقدام نه دی لیدلی. له ښه مرغه افغان میرمنو 4 کاله مبارزه وکړه، ودرېده او وتوانېدې چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو مخه ونیسي. د افغان ښځو غږ و چې طالبان یې سرکوب کړي. صدای زنان افغانستان بود که طالبان امروز سرکوب ساختن. په کور کې زده کړې اولادونو ته یې په پاکستان کې د زده کړو اجازه نشته، ځکه نو په کور کې ورته درس وایي. دا وجې وطن یې د طالبانو له لاسه پرېښود او دلته یې بیا هره ورځ پاکستانی پولیس کور ته ولاړ وي. 7 روز بعد ما پاسپورتای خود از پلیس پاکستان گرفتیم و این تقریبا 2 ورځې وروسته مې بیا د پاکستان له پولیسو خپل پاسپورت ترلاسه کړ او دا 5م ځل دی چې پولیس زموږ پر کور هجوم راوړي. تشنابا پت میکردم و ما دروازه را حتی فیوز خانه را پایین میکردم که آن بچیان مې تشناب کې پټول، د کور فیزونه مې ښکته کول چې د کور زنګ ونه وهل شي. مخامخ ګاونډي ته مې ویلي وو که څوک راغلل ورته ووایي چې دوی افغانستان ته تللي. و افغانستان رفتیم و بیا مو ګاونډیان راوتلي او پولیسو ته ویلي وو چې دوی افغانستان ته تللي. برآمده و گفته که فامیل کجا هست، گفتم که اینو افغانستان رفتن. افغان میرمنې وایي دوی که په کور دننه له ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سره مخامخ وي نو اوس ترې نړیوالو هم مخ اړولی. زنای افغانستان مشکلات اجتماعی فرهنگی افغان میرمنې ټولنیزي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او بالاخره نړیوالې ستونزې لري. زه نشم کولی دا په 2-3 کرښو کې بیان کړم. با 2-3 خط یا با 2-3 سطری که ما بیان کنم او را بیان کنیم. دغه افغان میرمنې وایي د دوی د ټولو ناخوالو ذمهواره نړیوال دی او نړۍ باید د دې ناخوالو په له منځه وړلو کې ورسره همکاري وکړي. آیا ما بیشتر چیز میخواهیم؟ آیا موږ له دې ډیر څه غواړو؟ موږ غواړو چې خپله له لاسه تللې ازادي بیا ترلاسه کړو. موږ غواړو چې په سوله، امنیت او یو ټول شموله حکومت کې ژوند ولرو. در یک دولت همه شمول داشته باشیم. جهان باعث شده که افغانستان نړۍ لامل شوي چې افغانستان اوسني حالت ته تللی. نړۍ باید بیرته اعاده وکړي او افغانستان له دې حالته وباسي څو وشي کولی چې د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه‌و حقونه ترلاسه کړي. افغانستان بگیرن. د 2025 میسوي کال د ښځو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې لا هم د نجونو او ښځو پر وړاندې تر 6م ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې پاتې دي او ښځې له عامه ژونده څنډې ته کړی سوي دي.